رسنۍ په خپل وخت باندې راونه رسېدې، کېدای شي د لارې مشکل و، که کمیسیون دفتر هم لږ لرې ده. بیا هم خپل معذرت وړاندې کوو، تاسو نه بښنه غواړو چې زموږ کنفرانس لږ وروسته پیل شو. د کنفرانس عمده هدف دا ده چې کمیسیون د مودې راهیسې د افغانستان د دولت سره او د وزارت د مالیې سره په تماس کې وو، او الحمدلله د خپلو طرحو او عملیاتي پلانونو د بشپړولو سره وروسته وتوانېده چې د رای ورکولو یا د ټاکنو د مراکزو لپاره بودیجه د دولت څخه لاسته راوړي او د هغې لپاره خپل عملي ګامونه په راتلونکو څو نږدې ورځو کې پیل کړي. د هغې طرحه مخکې له دولت سره شریکه شوې وه او عملیاتي پلانونه هم تهیه شوي وو. د بودیجې په اړوند باندې هم دا درې واړه شیان د دولت سره شریک شوي وو، د کمیسیون لخوا تصویب شوي وو. الحمدلله چې کمیسیون وتوانېده د هغې بودیجه لاسته راوړي او په راتلونکو نږدې وختونو کې به انشاء الله د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د رای ورکولو مرکزونو ارزیابي او د هغو تعینېدلو پروسه پیل شي. مخکې له هغې نه کمیسیون عمده کارونه چې سرته رسولي دي هغه د حوزو وړوک کولو، چې حوزې باید وړې شي، چون قانونا کمیسیون په دې باندې مکلف و چې د 90 ورځو یا د لومړیو 90 ورځو په ترڅ کې باید خپله طرحه جوړه کړي. هغه طرحه کمیسیون په خپل وخت سره دولت ته سپارلې ده او انتظار د دې باسو چې د تقنیني فرمان مطابق باید د کابینې تایید ترلاسه کړو تر څو موږ وتوانېږو چې کله په هغو ولایتونو کې چې حوزې وړکۍ کېږي په هغه کې هم د ټاکنو د مراکزو تعینول او مشخصولو پروسه پیل شي. د هغې د راتلونکو ټاکنو چې هغه د پارلماني ټاکنې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې دي، د هغې لپاره هم کمیسیون خپله طرحه د دولت سره شریکه کړې ده او د کمیسیون تصمیم او د افغانستان د اسلامي دولت تصمیم دا و چې راتلونکې ټاکنې باید د ټکنالوژۍ څخه په استفادې ترسره شي. د ټکنالوژۍ څخه په استفادې چون په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ټکنالوژي څخه په استفادې موږ غواړو چې ټاکنې ترسره کړو تر څو عدالت او شفافیت په ښه توګه په نظر کې ونیول شي. د هغې په اړوند باندې د افغانستان د دولت سره همدارنګه د کمیسیون سره او د هغو بینالمللي دونرانو او همکارانو سره بعضې سوالونه وجود درلوده چې باید هغو ته موږ د حل لارې او جواب پیدا کړو. نو په همغه خاطر باندې د یو کمیټه تخنیکی چې درې اعضای خارجیانو او یو هم افغانو د هغوی لخوا دغه مطالعات ترسره شوه او هغه مطالعه په پای کې د هغې نتایج د کمیسیون سره شریک کړلی شو. کمیسیون هغه وڅېړله، تر خپلې څېړنې لاندې نیولې وه. نو هغه د کمیټې لخوا چې کومه مطالعه ترسره شوې وه هغه او د هغې تحلیلي برخه چې د کمیسیون لخوا تحلیل شوی دا دواړه د افغانستان د دولت سره شریک شوي دي او موږ کمیسیون امید لري چې په راتلونکو ورځو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره چې بودیجه او امنیت دا دولت زموږ شریک ده او دا د دولت په غاړه باندې دي چې د کمیسیون لپاره یې برابرې کړي، که هغه د خپلې بودیجې نه برابرې او که هغه د دونرانو سره په تماس کېدلو کې موږ ته برابرې. دغه دوه مهم شیان چې ان شاء الله که چېرته موږ د هغه نه هم مطمئن سو، لکه څرنګه چې د مراکزو د رایدهي د بودیجې نه مطمئن سو او په راتلونکو ورځو کې شروع کوو، کمیسیون دې ته پوره تیاری لري او خپلو هیوادوالو ته موږ هم ډاډ ورکوو چې که چېرته د انتخاباتو مصارف او بودیجه هم د دغې بودیجې په شان باندې مونږ ته په لاس کې راکړلی شي او د مونږ په دسترس کې قرار ولري، ان شاء الله چې هغه پروسه هم په ډیره رڼا توګه او په ډیره شفافه توګه باندې هغه هم پیل کوو. نو د حوزو د وړه کولو طرح هم د دولت سره پخوا شریکه شوې ده چې تر اوسه پورې کمیسیون د دې انتظار باسي چې هغې د کابینې څخه تایید شي او همدارنګه د ټکنالوژي څخه په استفادې کومه طرحه چې هغه مخکې دولت سره شریکه شوې وه د هغې د امکان سنجي طرح چې په افغانستان کې آیا کېدلی شي یا نشي کېدلی د ټکنالوژي څخه استفاده وشي د هغې هغه څېړنه هم پای ته رسېدلې وه. په هغې باندې چې کمیسیون خپل نظر درلوده هغه هم د دولت سره شریک شوي دي. اوس فقط کمیسیون ټولې خپلې تیارانې نیولې دي د انتخاباتو د
برګزاري په خاطر باندې فقط منتظر د دوه شیانو چې هغه تر اوسه پورې ناحل پاتې دي چې هغه د راتلونکو ټاکنو مصارف دي چې د افغانستان دولت مکلف ده چې هغه د مونږ ته د ډونرانو لخوا یا د دولت د خپلې بودیجې نه مونږ ته تهیه کړي. او دومه مسله چې هغه مهمه مسله ده هغه د امنیت مسله ده چې د مونږ د حوزه بندۍ په وخت کې همدارنګه د مراکزو د تعینولو پر وخت کې همدارنګه د رای ورکوونکو د ثبت نام په وخت کې او د رای ورکولو په ورځو کې د مونږ د هیوادوالو او د مونږ د مراکزو د مونږ د حوزو امنیت په بشپړه توګه باندې لکه چې وعده یې کړې ده هغه د مونږ سره بشپړه کړي او د دغو مراکزو امنیت وساتي چې په کراتو مراتو مونږ د دولت سره په دې اړوند باندې غونډې درلودلې او مونږ ته ډاډ راکړی. هیله لرو چې دغه ډاډ او وعده چې مونږ ته راکړې ده هغه د عمل جامه واغوندي او امنیت د مونږ د هیوادوالو د مونږ د حوزو د رای ورکولو د حوزو او همدا رقم ته د رای ورکولو د مرکزونو او د هغو هیوادوالو چې مراکزو ته ځي د هغوی امنیت تامین شي. د مصارفو په اړوند باندې هم مونږه جدا دا نگرانی لرو چې که چیرته د انتخاباتو مصارف نور هم وځنډیږي نو کمیسیون بیا په هغه حالت کې مونږ به میاشتې له لاسه ورکړي او کمیسیون نه توانیږي چې پر روان کال کې بیا ټاکنې ترسره کړي. نو د دولت څخه او د بینالمللي ډونرانو څخه چې مونږ سره وعدې کړې دي هیله د کمیسیون دا ده چې هغه وعدې د عمل جامه ور واغوندي او مونږ سره عملا اقدام وکړي ترڅو کمیسیون وتوانیږي چې د خپل هغو پلانونو په مطابق چې په لاس کې لري او تهیه کړي دي د هغو مطابق مونږ وکولای شو چې په روان کال کې مونږ د پارلماني ټاکنو او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره خپل عملی ګامونه پیل کړو. نو په همدغه نگرانی چې کمیسیون لري دا بار بار مونږ د امنیتي مسؤلینو سره هم شریک کړي ده د بینالمللي ډونرانو سره هم شریک کړي ده. کمیسیون طرحې ټولې مکمل دي د راتلونکو انتخاباتو لپاره پوره تیاری لري. فقط مونږ دې ته منتظرو چې هغه مصارف او بودیجه چې راتلونکي ټاکنې ورته اړتیا لري هغه مونږ ته برابر کړل شي او هغه امنیتي برخه چې هغه د مونږ حوزې او د انتخاباتو د ټاکنو مراکز او رای ورکوونکي چې کله د رایو په ورځ باندې همدا رقم ته د ثبت نام او راجستر لپاره دغه مراکزو او حوزو ته ځي د هغوی امنیت په ښه توګه باندې ونیول شي. کمیسیون له خپله لوري ټول هغه چارې او ټول هغه اړتیاوې چې دغه پروسه ورته ضرورت لري هغه یې سرته رسولي دي او وختن په وختن یې دغه ټولې طرحې د دولت سره شریکې کړي دي. خواهش زموږ دا ده چې په دغه دوو برخو کې عملي اقدام وشي ترڅو موږ زیات وخت نور هم له لاسه ورنکو او د خپلو پروګرامونو مطابق د راتلونکو ټاکنو لپاره عملي اقدامات پیل کړو. مهمه موضوع بیا هم یادواري کوم چې هغه د امنیت موضوع ده چې تر اوسه پورې متاسفانه حتی د کمیسیون او د کمیسیون د کمیشنرانو په دې کې د موجودو کارکونکو لپاره هم هغه لازم امنیت چې کمیسیون او کمیشنران او د خپل د کمیسیون مرکز ورته اړتیا لري تر اوسه پورې ناقص پاتې دي. او مونږ بیا هم د دولت نه خواهش کوو چې هم د کمیسیون او هم د کمیشنرانو د کمیسیون د افرادو کارمندانو همدارنګه د انتخاباتي حوزو د رای ورکولو د مرکزونو کوم امنیت وعده چې د مونږ سره کړې ده هغه په بشپړه توګه باندې مونږ ته تأمین کړي ترڅو کمیسیون وتوانیږي په خپلو پښو باندې ودرېږي او راتلونکي ګامونه په جرأت سره واخلي. نو کار څوک څه پوښتنې لري زموږ کمیشنر صاحبان هم وجود لري ان شاء الله چې تاسو پوښتنو ته به جوابونه وایي. مهرباني. مننه د اشرف خان صاحب د سلامت الله د راډیو شبکې خبره. ښاغلی صاحب که لطف وکړئ ووایاست چې د ټاکنو نیټه به څه وخت اعلانېږي او دې ستونزو ته په کتو سره چې امنیتي ستونزې تاسې اشاره ورته وکړه بودیجوي ستونزو ته تاسې اشاره وکړه د دې تر څنګ که نورې ګډوډۍ ستونزې نورې هم وي څه فکر کوئ که تر څو راتلونکو یعنې یوه دوه راتلونکو میاشتو پورې حکومت تاسو ته د دغه ستونزې حل نه کړي آیا شونې به وي چې ټاکنې به بیا هم په روان کال کې ترسره شي او که په بل کال پاتې مهرباني ما مخکې اشاره وکړه چې کمیسیون کومه طرحه چې دولت سره شریکه شوې وه د هغې اوس هم موږ 2 میاشتې له لاسه ورکړي دي چې هغه د حمل میاشت وه او د ثور میاشت وه هم دا هم تقریبا
نیمایي نه تېره سوې ده. دا د کمیسیون هغه غټه ستونزه ده که چېرته موږ همداسې وخت له لاسه ورکړو. دا موږ بار بار د افغانستان د دولت د رهبري سره دا اندېښنه شریکه کړې ده که چېرته موږ همداسې وخت له لاسه ورکړو او په د انتخاباتو د بودیجې په تهیه کولو او برابرولو کې نور هم ځنډ راسي او د امنیت په برخه کې هم نور ځنډ وجود ولري. فکر نه کوم چې راتلونکي په جاري کال کې به موږ انتخابات ترسره کړو. که په دغه میاشت کې تر آخره پورې زمونږ د بودیجې او د انتخاباتو د مصارفو ستونزه حل نشي نو زه فکر نه کوم چې په روان کال کې به موږ ټاکنې ترسره کړو، ځکه ټاکنې مقدماتي مرحلو ته ضرورت لري او هره مرحله د قانون سره تړاو لري چې 180 ورځې مخکې باید موږ د انتخاباتو مهالویش یا د ټاکنو تاریخ اعلان کړو. نو که دا رقم ته موږ وخت له لاسه ورکړو او میاشتې له لاسه ورکړو نو فکر نه کوم چې په راتلونکي کال کې به انتخابات موږ ترسره کړو. زمونږ په غونډو کې اشتراک کړی د دولت د رهبري سره چې هغه کې رئیس جمهور رئیس اجرایه شتون درلوده. هغوی په ډېر کلک عزم سره اراده د دولت سیاسي اراده لري چې په دغه روان کال کې انتخابات باید ترسره شي. دا بار بار د هغې ټینګار کړی ده، موږ ته د دې تایید کړی ده او خپل رئیس جمهور د افغانستان د دولت اسلامي دولت رئیس جمهور دا خبره په کلکه رد کړې او هم د رئیس اجرایه لخوا دا خبره په ډیرو کلکو الفاظو باندې رد شوې ده چې او بار بار تایید کړی چې هر ټاکنې به په خپل وخت کې ترسره کیږي او هغه ګنګوسې چې کومې موجودې دي چې دغه ټولې ټاکنې به په یو وخت کې ترسره کیږي دا د هغوی لخوا په بار بار رد شوې ده او هېڅکله هم داسې نشي کېدلی او همیشه یې د دې ټینګار کړی ده چې هره ټاکنې که هغه د پارلماني ټاکنې به په خپل وخت کې ترسره کیږي او ریاستي ټاکنې به انشاءالله په خپل وخت کې ترسره کیږي. مهرباني. میشه که در ارتباط با تعیین حوزه انتخاباتی و بادغیسی صاحب جواب بده، اما در این که در ارتباط با بودجه چرا به تعویق انداخته شده ما قبلا گفتیم که در ملاقات و یا جلسات ابتدایی ما که با رهبری دولت اسلامی افغانستان بوده در اونجا ما گفتیم که در ارتباط با بودجه یا فراهم ساختن مصارف انتخابات و بودجه انتخاباتی بعضی سوالات بوده، چون ما با استفاده از تکنولوژی کمیسیون مصمم است که انتخابات آینده باید برگزار شود و مخاطر بعضی سوالات در پیش کمیسیون هم بوده و بعضی سوالات در پیش دونرای بین‌المللی که این پروسه را کمک و همکاری میکنه با پیش اونا هم بوده و پیش دولت اسلامی افغانستان هم بود. با مخاطر یک کمیته هم 3 هفته برای اونا وقت داده شده بود و هم 3 هفته را وقت گرفت که اونا امکان سنجی یا مطالعات امکان سنجی خود انجام داد و نتیجه را با کمیسیون شریک ساخت و کمیسیون اونمو مطالعات امکان سنجی را تحلیل کرده و این را دوباره به دولت اسلامی افغانستان سپرده و منتظر نتیجه اونمو امکان سنجی هستیم که دونرای بین‌المللی ما و دولت اسلامی افغانستان در او رابطه چی تصمیم میگیره. منتظر اونمو بودجه هستیم که از طرف اونا، چون فراهم ساختن بودجه این وظیفه دولت اسلامی افغانستان است که باید برای کمیسیون این فراهم ساخته شود و با دونرای بین‌المللی هم ما در تماس هستیم، با دولت اسلامی افغانستان هم در تماس هستیم که به زودترین فرصت این مشکل حل شود تا که کمیسیون بتونه که مطابق پروگرام‌های خود پروسه انتخاباتی را آغاز کنه.
یک تخمینی بودجه 220 میلیون دلار شده بود، به او خاطر که شاید این مبلغ زیاد باشه در برای بار اول، چون ماشین ها در داخل کشور وجود نداره، وسایل تکنولوژی در داخل کشور نیست، از خارج باید خریداری شود، به داخل آورده شود و در اینجا ترینینگ و طرز استخدام اون وسایل برای آگاهی عامه، چون برای اول از تکنولوژی در افغانستان استفاده میشه، پول زیاد ضرورت داره. اما برای یک کار نهادینه است، یک کار پایدار است که در انتخابات آینده هم ما میتونیم که از او وسایل باید استفاده کنیم که او انتخابات شورای ولایتی است یا انتخابات ریاست جمهوری است. با زودترین فرصت، ما باز هم تکرار میکنیم که با زودترین فرصت باید در دسترس کمیسیون قرار بگیره. هر اندازه‌ای که وقت طبعا به هر اندازه‌ای که ما قبلا گفتیم که به هر اندازه‌ای که ما وقت از دست میدیم و این مشکل حل نمیشه و روزها و ماها را از دست بدیم، به مو اندازه انتخابات هم به تعویق انداخته میشه. و نسبت به سوال دیگه شما که تعیین مجدد حوزه انتخاباتی بود، ما بین عملیاتی ما حوزه انتخاباتی مراکز رایدهی بود، حوزه انتخاباتی تعیین مجدد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع یکی از مهمترین برنامه‌های عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات در آستانه شروع است که او عبارت است از تعیین مجدد مراکز رایدهی و ارزیابی مراکز رایدهی که در واقع در سراسر افغانستان بررسی‌های انجام میشه که مراکز رایدهی متوازن بسازه و این مسئله بسیار کمک میکنه در تامین شفافیت انتخابات و همچنین در تامین عدالت و همچنین در سالیان گذشته تغییراتی که آمده به ارتباط جابجایی نفوس یا جمعیت یا آمدن مهاجرین و یا ای که در واقع مراکز رایدهی در ملکیت‌های شخصی واقع بوده. مطابق به قانون جدیدی مراکز رایدهی به ملکیت‌های عامه در واقع انتقال پیدا میکنه و که بیشتر مکاتب هست یا سایر ملکیت‌های عامه به اون قسمت‌ها انتقال پیدا میکنه. این برنامه بودجه و رسیده از طرف وزارت مالیه و به زودی آغاز میشه و همچنین مسائل مربوط به عملیاتی و تکنیکی در حال انجام هست، در حال بررسی است و این موضوع یکی از مهمترین برنامه‌های کمیسیون مستقل انتخابات است که شروع خواهد شد. این کار تصمیم کمیسیون به خاطری است که به خاطر که اول مراکز رایدهی مشخص نشوه، پس بناهن ما ثبت نام رای دهندگان آغاز کرده نمیتونیم. اول باید برای حوزه انتخاباتی مشخص شود و در حوزه انتخاباتی مراکز رایدهی مشخص میشه و بعد در اوجه ثبت نام رای دهندگان شروع میشه تا که هر رای دهنده به یک مرکز انتخاباتی مشخص ارتباط داشته باشه که در روز رایدهی باید تنها در امو مرکز حق رایدهی را داره و به امو مرکز باید تشریف بیاره و با کاندید دلخواه خود باید رای بده. بله، این بودجه بیش از 1 میلیون دلار است که اختصاص داره به ارزیابی و متوازن سازی مراکز رایدهی در سراسر افغانستان و با این بودجه استخدام در سطح ولسوالی ها و ولایات صورت میگیره. بر اساس از او خود کمیسیون های ولایتی به همراه با نظارت کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز مراکز رایدهی در مناطق مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار میدن و بررسی صورت میگیره که بر اساس چه تعداد نفوس کدام مراکز رایدهی ضرورت است. چون این بررسی به این دلیل ضرور هست که در گذشته مراکز رایدهی در جاهای واقع بوده که مناسب نبوده و یا مردم به آسانی به او دسترسی نداشتن و یا فاصله دور بوده و یا ای که ملکیت شخصی بوده که این تاثیر میبره شفافیت و عدالت انتخاباتی و همین دلیل این بررسی ها انجام خواهد شد. حکومت ټاکنو د ترسره
ما ویل موږ خپل اندېښنې هم تاسو ته واورولې او د کمیسیون تصمیم هم واوره. تر کومه ځایه پورې چې کمیسیون پورې ارتباط لري، کمیسیون خپل مکمل تیاری د راتلونکو ټاکنو د کولو لپاره او د ترسره کولو لپاره لري. اما هغه دوه مهمې ستونزې د کمیسیون په مخ کې دي چې هغه د امنیت تامینول دي، هم د حوزه بندیو پر وخت کې، هم د ټاکنو د مراکزو د مشخصولو پر وخت کې او هم د رای ورکولو پر وخت کې د امنیتي مشکلات وجود لري. او دولت موږ سره وعده کړې چې باید امنیتي مشکلاتو ته به د حل لاره پیدا کړي او په هغه وختونو کې باید د هیوادوالو امنیت ساتي. همدا رقم ته دوم غټ مشکل او عمده مشکل هغه د مصارف د انتخاباتو دي، د ټاکنو مصارف دي چې هغه هم د دولت لخوا باید تهیه سي او د کمیسیون ته وسپارل سي، ترڅو کمیسیون خپل هغه پروګرامونه چې د یو منظم سیستم په بنا باندې جوړ کړي دي هغه پر مخ باندې بوزي. نو دا هغه دولت موږ سره په ټاکنو کې شریک ده، امنیت هم د دوی پر ارتباط لري او مصارف هم د دولت پر ارتباط لري. د کوم ځای پورې چې د کمیسیون پر ارتباط لري، کمیسیون خپل هغه ټولې تیارانې سر ته رسولي دي، خپل طرحې او عملیاتي پلانونه یې تهیه کړي دي. فقط منتظر دي چې د بودیجه مشخصه سي چې دولت د کوم ځای نه هغه بودیجه د انتخاباتو د کمیسیون لپاره برابرولای شي، ترڅو کمیسیون وکولای شي خپل عملی ګامونه د خپل پروسو په اړوند باندې واخلي. مهرباني. یو شپېته نه دي، سل نه څه د پاسه 100 میلیونه ډالر دي. دا د دولتي بودیجې نه دي، د وزارت مالیې لخوا تهیه شوي دي او دا صرف دي د هغه د مراکزو د تعیینولو په خاطر باندې. د هغې مراکز باید تعیین سي، د ټاکنو مراکزو د تعیینولو په خاطر باندې د افغانستان په 4 ولایتونو کې په چون موږ د لومړي ځل لپاره د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات هم لرو، د پارلماني انتخاباتو او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره او د هغه لپاره چې کوم ضرورت او اړتیاوې دي د آګاهي عامه په پروګرامونو باندې، د استخدام په پروګرامونو باندې، د لوجستیکي وسایلو د انتقالاتو ته د ولسوالیو ولایتونو ته دا د افغانستان د دولت بودیجې نه تهیه شوي دي او کمیسیون ته سپارل شوي چې په راتلونکو ورځو کې انشاءالله ډېر ژر به دغه پروسه پیل شي. او تاسو رقم یاد کړئ کنه چې دولت قانون نشي 1 میلیون لکه څه باندې 1 میلیون د شپې د دې کار لپاره بیشتر از 1 میلیون است که از طرف وزارت مالیه فراهم ساخته شده و در دسترس کمیسیون قرار گرفته که کمیسیون در روزهای آینده کار تشخیص و تعیین مراکز رایدهی را آغاز می‌کند. دا نورې رسنۍ موږ ته په کار کړي دي. مهرباني. الحمدلله چې مشکلات تر یو حده پورې حل شوي. د کومه بودیجه چې هغه د ټاکنو د مرکزونو د تعیینولو مشخصولو پورې اړوند وه، هغه د کمیسیون دا مشکل حل شوی، هغه بودیجه برابره شوې د دولت لخوا او د کمیسیون ته انشاءالله پر نږدې وخت کې به د کمیسیون په واک کې ورکړل شي او کمیسیون به د مراکزو د ارزیابۍ پروسه پیل کړي. دا د رای ورکولو د مراکزو په اړوند باندې وه او کومه هغه طرحه چې هغه د حوزو په اړوند باندې وه چې حوزې باید وړوکې کړلی شي، هغه طرحه بیا هم د دې یادونه کوم چې متاسفانه تقریبا 3 میاشتې مخکې د افغانستان دولت سره شریکه شوې ده او مونږ د کابینې د تایید منتظر یو چې هغه د مونږ طرحه چې د حوزو د وړه کولو په اړوند باندې وه د قانون مطابق باید د کابینې څخه تایید شي او کمیسیون ته د هغې مثبت جواب بیرته واستول شي. او نور مشکلات مونږ مخکې ورته اشاره وکړه چې هغه 2 عمده مشکلات دي چې یو د امنیتي مشکلات دي، ځکه چې مونږ د حوزو بیا وړوکي کول غواړو او یا د انتخاباتو یا د ټاکنو د مراکزو بیا ارزیابي غواړو یا ایجاد د مراکزو غواړو، نو مونږ امنیت ته اړتیا لرو. زمونږ کارمندان ولایتونو ته ولسوالیو ته چې کله ځي امنیت مشکلات باید هم مخکې له مخکې نه حل شي
او مصارف هغه د انتخاباتو مصارف د ټاکنو مصارف چې دي هغه د پارلماني ټاکنو او د ولسوالۍ د شوراګانو مصارف دي هغه کې چون مصارف زیات په ټولو دولتونو کې د انتخاباتو پروسه ډیر زیاتو مصارفو ته اړتیا لري افغانستان کې هم همدا ستونزه وجود لري چې اکثره موږ سره بیني ډونرانو وعده کړې ده لیکن بیا متاسفانه هغه وعدې تر اوسه پورې صرف د وعدو تر سرحده پورې پاتې دي د موږ خواهش ده چې هغه په عمل باندې مبادله شي هغه ستونزه یا کوم سوالونه چې درلودل چې باید یو مطالعه په دغه باره کې یو څېړنه تر سره شي دغه څېړنې کمیټې هم خپل مطالعه تر سره کړې ده هغه هم موږ د افغانستان دولت سره شریک کړي او دغه څېړنې په اړه باندې کوم د کمیسیون نظر او تحلیل هغه هم د دولت سره شریک شوی ده انتظار د دې باسو چې دغه په اړه باندې هم دولت فیصله وکړي او موږ د راتلونکو ټاکنو مصارف برابر کړي عمر دا کار کوي صرف د ټکنالوژي په اړه باندې چون نوی کار دی نو او طبعا اساسي مصرف دی ټول انتخابات د غټ مصرف دا جوړوي نو دولت او نړیوالې ټولنې سره په تفاهم کې باید دا کار کړی وای طبعا د کمیسیون هغه رهبري کوونکی رول او هغه تصمیم چې د ټکنالوژۍ نه په استفادې باندې آینده کې انتخابات کوو دا په ځای پاتې کېږي دا تصمیم د کمیسیون چې د ټکنالوژۍ نه په استفادې باندې انتخابات کوو دولت او نړیوالې ټولنې دا لازمه وګڼله دا مصلحت وګڼل چې نړیواله مختلطه او افغاني کمیټه جوړه شي د دې ارزونه وکړي چې څومره افغانستان کې دغه ټکنالوژي قابل د استفادې ده او په کومو پړاوونو کې قابل د استفادې ده نو بالاخره دغه کمیټې درې اونۍ کار وکړو یو راپور یې په نتیجه کې د خپلو څېړنو چې د مدني ټولنو د سیاسي احزابو خپلواکو خلکو سره یا متخصصینو سره هم خبرې وکړې ټکنالوژي په هکله باندې هغوی خپل راپور تهیه کړ دغه راپور موږ ولوسته د بشري حقونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون زه پخوانی کارمند د بشري حقونو ځکه هغه ډېر یادېږي نو ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکه نظر په دې هکله باندې وړاندې کړ دواړه نظرونه دولت سره پراته دي غټ تفاوت صرف په دې کې و چې موږ آیا دوه سواله مطرح دي ټول پړاوونه او 15 ډېر مهم پړاوونه دي یعنې اول د رای ورکوونکو فهرست جوړول یو پړاو دویم د انتخابات په ورځ د دې خلکو یو ځل بیا پېژندنه چې دا واجب د شرایط دي چې باید رای ورکړي په ورځ د انتخاباتو کې دویم پړاو دریم خپله رای ورکونه څلورم جمعبندي د معلوماتو پنځم شمېرنه د معلوماتو او نتیجه اعلانول بالاخره آیا دا ټول پړاوونه په ټکنالوژۍ سره وشي او که نه یو څه مهم پړاوونه په ټکنالوژۍ سره وشي او یو څه ونه شي نظر په مختلفو دلایلو چا کمیټې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې نظر و چې باید ټول پړاوونه د ټکنالوژۍ په استفاده وشي ولې دغه کمیټې داسې نظر ورکړ چې ځینې پړاوونه کېدای شي چې په هغه موازي لارو چارو باندې چې پخوا ټاکنې کېدلې یعنې ورقي د ورقو په اساس باندې د ګوتو په اساس باندې د لاس په واسطه باندې د ټکنالوژۍ نه بغیر د استفادې نه هغه پړاوونه وشي دغه دواړه طرحې د حکومت او دولت سره پرتې دي موږ اوس بیا هم په دې تاکید کوو چې ټول پړاوونه د ټکنالوژۍ سره وشي دا ډېر فضیلت ده او شفافیت رامنځته کوي او د انسانانو اراده هم پکې ډېر نه وي هغه کسان چې غواړي چې تقلب وکړي هغوی ته به دا موقع مسایل نه شي چې تقلب وکړي په دې خاطر باندې نو دا طرحه ځینې وخت کې د دوستانو سیاست هم دې سره ډېر مخامخ کېږي او زه کله کله اورم د رسنیو دوستان یو تعداد کارشناسان و خو د کارشناسان هم ډېر دي کینی چې دا کمیسیون ولې په دې ټول مسایلو کې دولت سره فیصله او تفاهم کوي دا خپلواکي خپله موږ د یو قانوني ادارې په توګه باندې نوی قانون ډېرو دوستانو مطالعه کړی نه دی په بعضو مواردو کې موږ مکلفیت لرو په قانون کې قید دي لکه سیاد صاحب چې په دې دوه مسلو کې ډېر تاکید وکړ د امنیت تامینول حتی نیټه اعلان د انتخاباتو دا د دولت په امادګۍ پورې ارتباط لري چې هغه امنیتي لحاظ باندې او د پیسو په لحاظ باندې حد اقل د دوه ملاحظاتو په اساس باندې موږ ډېر مجبور یو د قانون په اساس باندې چې دولت سره تفاهمات باید ولرو نو که دغه تفاهمات او هغه
مکلفیتونه چې دولت په غاړه اخیستلي دي هغه په درست وخت کې ادا نشي طبعا انتخابات ډېر متاثر کوي من جمله ټکنالوژي نه په استفادې باندې انتخابات کول ځکه دا ډېرې پیسې دي دا تدارکاتو کمیشن باید په دې باندې کار وکړي او دا چې دولت کم ځای نه دا پیسې پیدا کوي دا د هغوی وظیفه ده دا زموږ وظیفه نه ده نو دولت هم د نړیوال ټولنې سره په یو هغه کې ده یو همغږۍ کې ده او بالاخره یو څه حل به د دې مسلې راوباسي او موږ ته به یو په لاس کې سره کوي چې عملي جنبه ولري په هغه وخت کېدای شي چې موږ شپږ میاشتې مخکې د ورځې انتخاباتونه نیټه به اعلانوو دغه ټول مقدماتي کارونه باید دولت په غاړه چې هغه باید ادا شي ټولو ټاکنو لپاره په هغه وخت کې دا دوستان زما ناست دي موږ دغه ټاکنو پیشبیني وړاندوینه د مصارفو چې کړې وه دا د ټکنالوژي په اساس نه و واقعا په هغې وخت کې موږ چې دا کوم تخمیني یو څه لرل هغه د 100 میلیونو زره زیات پیسې وې څه باندې 100 میلیونه ډالر ولې زه په دې پوهېږم چې یو څه شل تقریبا نو که چېرته اوس که چېرته 200 تخمین 200 نو که چېرته اوس د ټکنالوژۍ په استفاده کېږي طبعا د ارقامو کې به هم څه هغه راځي تغییرات به راځي ځکه غټ رقم به د دې ټکنالوژۍ مصارف وي هغه ماشینري چې دلته راځي او د اول ځل لپاره سره کوم سیاست صاحب ویلې دغه پیسې به کېدای شي د ټکنالوژۍ په استفادې باندې پیسې رقم به ډېر جګ ځي ولې که دغه ماشینونه موږ په څو انتخاباتو کې کار واچوو نو بیرته قیمت یې کم کېږي ځکه درې انتخابات طبعا دا درېیمه برخه هغه مصرف یې په دې انتخاباتو کې راځي حداقل موږ ته نړیوالو متخصصینو ویلي چې دغه ماشینري حداقل یو 3 دورې یعنې په 10 کالو کې نه زړېږي د نوې ټکنالوژۍ د رامنځته کېدو په خاطر باندې کېدای شي هغه زړې شي یعنې درې څلور انتخابات تاسو په ډېر سهولت په دې ماشینري باندې کولی شئ مننه که چېرته بیا هم تکراروم او د رسنیو نه مو خواهش دا ده چې موږ سره لکه موږ چې د رسنیو سره رښتیني یو دوی هم د موږ سره رښتیني اوسېږي لږ حوصله ولري او موږ مخکې هم کمیسیون کې دا پیشنهاد کړی او د تاسې مشکل په نظر کې نیسو انشاءالله کمیسیون د خپل ډونرانو سره او یا د خپل د کمیسیون له بودیجې نه په راتلونکي کې موږ یو تصمیم لرو چې داخل د ښار کې یو دفتر ولرو چې تاسې هم تکلیف در نه کوو دغه د لارې مشکلاتو نه هم تاسې بېغمه سئ انشاءالله د دې په لټه کې موږ یو مخکې هم ویلې چې کمیسیون پورې چې کومه اندازې پورې اړه لري کمیسیون ټولې خپلې طرحې ټول خپل میکانیزمونه او هغه د دولت سره شریک کړي دي کمیسیون بشپړ تیاری د راتلونکو انتخاباتو لپاره لري او درلوده او دا طرح مخکې د دولت سره شریک کړي ده اما د وخت د دغه بعضو مشکلاتو په اړوند باندې یا دغه بعضی مشکلاتو په خاطر باندې لږ په هغه کې تاخیر راغی تر اوسه پورې هم مونږ د دې منتظر یو چې هغه د مونږ طرحو ته مثبت جواب ورکړلی شي چې هغه د امنیت په اړوند باندې دي یا د بودیجې په اړوند باندې دي یا د حوزو په د وړو کولو په اړوند باندې دي چې هغه د کابینې تایید ته ضرورت لري تر کومه ځایه پورې چې د کمیسیون پورې ارتباط لري کمیسیون پوره تیاری د راتلونکو ټاکنو د کېدلو لپاره لري اما دغه بعضې مشکلات وجود لري چې هغه د افغانستان د دولت پورې تړاو لري او موږ امیدوار یو چې هغه په ډېر نږدې وخت کې انشاءالله امید لرو چې هغه دغه ستونزې هم حل شي او امنیتي مشکلات هم حل شي او د بودیجې مشکلات هم حل شي چې هغه تر زیاتې اندازې د افغانستان دولت او د بملي دونرانو پورې اړه لري او دغه مشکل چې کله حل شي انشاءالله کمیسیون پوره تیاری د راتلونکو انتخاباتو د کېدلو لپاره لري او اولین ګام یې هغه و چې نن د تاسو سره شریک سي چې هغه د انتخاباتو یا د ټاکنو د مراکزو ارزیابي او یا ایجادو چې هغه انشاءالله لړۍ به په راتلونکو ورځو کې پیل کیږي او وروسته به د هغې د په هغو ولایتونو کې چې هلته که چېرته د کابینې لخوا تایید سو په هغو کې به حوزه بندي کیږي او په هغو کې به مراکز مشخص کیږي او وروسته به درېیمه مرحله د هغې پیل کیږي چې هغه د رای ورکوونکو د فهرست یا د نوملړ لیکلو پروسه ده چې هغه به پیل کیږي او بیا به انشاءالله چې د هغې نه مخکې مونږ که چېرته دغه مشکلات امید لرو چې زر ته زره حل شي د انتخاباتو نیټه به اعلانوو او دا به انشاءالله چې په خپل وخت کې ترسره کیږي خو دغه مشکلاتو
په واسطه باندې بعضې تاخیر په دې کې راغی بیا هم هغه خپله د کمیسیون اندېښنه له تاسو سره شریکوم د خپلو هیوادوالو سره تر کوم ځای چې د کمیسیون پورې ارتباط لري کمیسیون پوره تیاری د انتخاباتو لپاره لري اما د کوم ځای پورې چې د دولت پورې ارتباط لري یا د مونږ د بیني ډونرانو پورې ارتباط لري امید مو دا ده چې مونږ وخت له لاسه ورنکړو ډېر مهم هغه ده که چېرته وخت مونږ همداسې میاشتې وختونه له لاسه ورکړو بیا فکر نه کوم چې کمیسیون وتوانېږي په هغه محدده نیټه کې چې مونږ په پروګرامونو په طرحو کې وجود ټاکل شوي په هغه وخت کې مونږ انتخابات ترسره کړلی شو مننه تاسو نه چې دلته زحمت وایسته او تشریف هم راوړ انشاءالله په آینده کې به زموږ کارونه منظمي او کوم تاخیر چې پکې راغی تاسو انتظار وسي دغه بیا معذرت غواړو